دلته د روزګان ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې د روزګان ولایت تجاران، ځوانان او عام خلک راټول شوي ترڅو د ختیځ ولایتونو د زلزله ځپلو سره خواخوږي وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې یاد ولایتونو کې په رامنځته شوي زیانونو خواشیني دي او په ټول توان مرستو کولو ته چمتو دي. دا د چې وار د واره موږ تجاران راوغواړو، دوی سره مجلس وکړو، دوی ودې ته آماده کړو چې دوی مرستې په دې بخش کې وکړي. هغه په هر بخش کې که نغدي مرستې که نور سامان په دې کې موږ وار د واره مجلس لرو چې وروسته بیا دوی اندازې ته ګوري چې دوی په څونه مرسته کولی شي. بیا چې مرسته راټوله شو بیا منظم دغه ځای پرې رسېږي. لوی غونډه ونیسو، تجاران به راوغواړو، په هر بخش کې که مالي کومک وي که بدني کومک وي، د وینې ضرورت یې هر شي د روزګان خلک حاضر دي تر اوسه پورې. په ورته وخت کې روزګان میشت تجاران هم په ختیځو ولایتونو کې د زلزله ځپلو سره د همکارۍ ترڅنګ په هیواد کې داخل او بهر له تجارانو او نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو غوښتنه کوي چې د زیانمن شوو کورنیو سره مرستې وکړي. دا اطمینان درکم زه یو کمزوری کس یم، په دا ټوله ولایت کې زه یو کمزوری کس یم، یعنی که زموږ په وس ورسېږي د وینې څخه رانیولې ان دا چې خپل پټور ته خرڅوو، موږ 100% اطمینان ورکوو، ډاډ ورکوو خپل وطنوالو ته، په هیڅ رقم دریغ نه جنې کوو. چې ډېره غټه غمیزه ده، په دې موږ خواشیني یو. موږ په هر حد د خپل کاروبار پیدو ورته تړو حالت ته ورځو، کومک ورسره کوو او په پیسو کې ورسره کوو چې زموږ وس ورسېږي. که وینې ته ضرورت یې، هر شي ته ضرورت یې چې زموږ په وس سره کېږي هغه موږ کومک ورسره کوو. روزګان کې د ځوانانو چارو امریت مسؤلین وایي چې د یوې منظمې طرحې له مخې به د یاد ولایتونو د زیانمن شوو کورنیو سره د مرستو راټولېدو لړۍ پیل کړي. هغوی په ټول توان د دغو زلزله ځپلو سره د مرستې کولو ډاډ ورکوي. روزګان ولایت ځوانان به انشاءالله د خپل کونړي ورونو تر څنګ ولاړ وي، او که د بشري مرستې اړتیا وي او که د وینې اړتیا وي او که هر ډول همکاري غوښتنه وي، انشاءالله د روزګان ځوانان به په خپل توان اواز کې هر ډول مرسته وکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تېره شپه په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې د زلزلې له امله په پراخه کچه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. احسان الله ولسمل، امید راډیو، روزګان.